السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل خوشحاله او کامیاب لره. دوستانو، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د درود شریف وظیفه ده. سهار څومره سخت حاجت مې وي، الله تعالی باید د دې درود شریف په برکت سره پوره کوي. که یو انسان ډیر غریب مسکین وي او غواړي چې الله تعالی یې مالدار کړي، دا فقر مسکنت یا له زندګي څخه ختم سي او د ده را روان نسل هم هیڅکله مسکین نسی، غریب نسی. د دې درود شریف وظیفه به کوي، الله تعالی به یې مالدار کړي. یا یو انسان ډیر قرضدار وي، غواړي چې د درود شریف په برکت سره خپله قرضداري ختمه کړي، الله تعالی جل جلاله به یې له قرضداري خلاص کړي. ګوري محترمینو، د دې درود شریف په برکت سره د انسان هغه ناممکن حاجات، د انسان هغه جائز مرادونه ټول الله تعالی ورپوره کوي. د دې درود شریف پر نبی علیه السلام ویل، ځکه چې د نبی علیه السلام په برکت سره هغسې څوک الله تعالی ته وسیله کړي، د انسان هغه دعا ضرور قبلیږي. د انسان هغه حاجت چې هغه کم حاجت وي ستا په زړه کې، هغه ضرور قبلیږي، هغه حاجت دې پوره کېږي د دې درود شریف په برکت سره. ځکه چې د دې درود شریف داسې بهترین او طاقتورې وظیفې دي چې د دې ډېر فضایل دي. کتابونو دومره علماو لیکلي دي چې پسې ستړي سوي دي، خدای پای ته نه دي رسولي. د دې وظایفو د دې درود شریف برکات بې انتها زیات دي. الله تعالی جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. ای هغه کسانو چې تاسو په ایمان راوړی ده، تاسو درود وایاست، پر نبی علیه السلام باندې درود وایاست. او دا وظیفه دوستانو کوشش وکړئ د جمعرات په ورځ، د جمعې په شپه، د جمعې په ورځ دا وظیفه خامخا کوئ. دا د زندګي یو معمول وګرځوئ. که تاسو هر حاجت لرئ چې دغه په نیت باندې یې وکړئ، ثواب به مو هم وي، الله تعالی به هم در څخه خوشحاله وي او هغه حاجت به مو هم پوره سي. حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې تاسو پر ما باندې ډیر درود وایاست، ځکه چې دغه درود د جمعې په ورځ ما ته حاضریږي. ملایکې راوړي چې دا درود پلانکی د پلانکي زوی د پلانکي لمسي پر تا باندې ووایي، او د قیامت په ورځ باندې زه هغه انسان باندې، هغه کس، هغه زما امتي چې پر ما درود شریف وایي، زه د هغه شفاعت کوم. ګوري څومره لویه خبره ده چې په ما زه درود شریف ویلو سره الله تعالی دته دا ورکوي چې نبی علیه السلام د شفاعت وکړي. محترمینو، د درود شریف وظیفه ده، دا نه تنها چې په دې دنیا کې هم خوشحالي در نصیب کوي، په دې دنیا کې دې له فقر، له مسکنت، له تکلیفو، محتاجیو ټولو خلاصوي، بلکې په آخرت کې دې له هغه سختو عذابو، له هغه سختو مشکلاتو ټولو څخه ساتي. بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو پر ما باندې ډیر درود شریف وایاست، ځکه چې دغه درود شریف به تاسو پر ما وایاست، دا ستاسو د ننیوالي، ستاسو په باطن کې ستاسو د زړه صفاوالی کوي دا درود شریف. نو به ستاسو بیا طبیعت، ستاسو زړه به د ګناه طرف ته هېڅکله نه ځي، ځکه چې د درود شریف په برکت سره د انسان زړه ته یو بل شانتي سکون ورځي، د انسان زړه ته قرار ورځي، د انسان له زړه څخه د ګناهو شوق دا ټول ختمیږي، انسان پر عبادت باندې بیا ډیر خوند اخلي. بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې یو څوک تاسو په مخ کې زما نوم واخیست. نبی علیه السلام داسې ویل، یا نبی علیه السلام بارک داسې غیرتمند کس و، مثلا چې زما نوم بیان سي تاسو په مابینځ کې، نو تاسو پر ما باندې درود شریف وایاست. نو راسي په دې حدیث باندې عمل وکړو چې پر نبی علیه السلام یې په ګډه درود شریف ووایو. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ځکه چې نبی علیه السلام فرمایي چې کم کس چې زما نوم ستاسو په مخ کې واخلي، نو تاسو پر ما باندې درود شریف ضرور وایاست. دوستانو، د درود شریف فضایل ډیر دي چې تاسو ته زه دا بیانوم. تقریبا د دې درود شریف پر فضایلو باندې کتابونه لیکل سوي دي، په کال کې به هم سړی پای ته نه ورسوي. د دې ټولو کتابو مطالعه چې کوي، پر انسان باندې ډېره زندګي بیا تېرېږي، ځکه چې ډېر کتابونه د دې درود شریف په برکت سره لیکل سوي دي.
په بل حدیث کې بیا راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په کم مجلس کې د ما ذکر کیږي نو پر هغه ځای باندې تاسو پر ما باندې درود شریف ډیر ډیر وایاست ځکه چې دغه درود شریف د قیامت په ورځ باندې تاسو ته سبب د شفاعت ګرځي چې هغه سخت ورځ پلار له زوی بیزاره زوی له پلار زوی له مور ښځه له خاوند خاوند له ښځې هر یو به د خپل ځان نارې وایي نفسي نفسي د خپل ځان د خلاصوالي خو یو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امت نارې وایي هغه امت چې هغه د پر لار تللی هغه د په هغه اوامرو باندې عمل کړی نو دوستانو د درود شریف وظیفه له تاسو سره شریک کوم د جمعرات د ورځې د جمعې په ورځ د جمعې په شپه باندې ضرور وکړئ محترمینو وظیفه دا د سحر وخت هم فارغ اساس بس دغه وظیفه دغه درود شریف ډیر وایاست هغه وظیفه د سره شریک کوم که سهار وایسي که لمانځه نه بعد کوشش وکړئ له هر لمانځه نه بعد یا سلواره وایاست هغه درود شریف دا ده اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات دا درود شریف په ورځ کې کم از کم سلواره وایاست یا که وخت لرئ له هر لمانځه نه بعد یا سلواره وایاست له هغه نه بعد هغه خپله دعا د خپل حاجت په باب باندې وکړئ د دې درود شریف په برکت سره به الله تعالی هغه دعا قبوله کړي هغه حاجت مو پوره شي